السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله پکور کې سندري، الله پکور کې هغه کار کول چې هغه رب العالمین منع کړی، دا دغه د کور به د بیره د الله قدر نه کول. نو ټول ته زموږ د نصیحت ته چې الله سبحانه وتعالى قدر کوي او دغه د کور احترام کوي. کله چې راځي نو موبایل بندوي او دا سندري دا د په جمعات کې هم حرام دي او د جمعات نه بهر هم حرام دي. نو دین ځان لري ساتي. زموږ د درسونه په دې مسلو کې روانو دي، جاهلیت مسلې او مطلب کار چې دې مسلو نه ځان لري ساتي. او دا مسلې په يهودو کې یا په نصارو کې یا د مکې په مشرکینو کې. الغرض دا مسلې د دې لپاره موږ بیانو چې ځان ته لري ساتي. صرف د دې لپاره نه بیانو چې ته د يهودو حال او پیژنې او د نصاراو او د مشرکینو دا غوي حال او پیژنه او بیا ته ځان لري ساتي. د سینې چې په دې مسلو کې ته څه درانه شي. نو دا تقریبا زموږ هم درس ته په مسائل الجاهلیه کې نه چې کومه مسله شیخ الاسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وی باغو کې دا مرزو په جاهلیت والو کې اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، وكقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفره. وی باغو کې دا مرز و د ډېر اهمه مسله ده. نغوګ وته کېده باغو کې دا مرز چې کم دین چې الله را لګلو دا غي د نه قبل ولو د پاره به د دروغ وزرونه پیش کول او پالتو وزرونه پیش کول. یو وزر دغه دو وقالوا قلوبنا غلف. کله چې باغو ته پیغمبرانو حق بیان کو ناغو بدوي قلوبنا غلف، زمونږ زړونه چې دي د علم نه ډک شوي. موږ ته ضرورت نشته چې موږ ته د پیغمبر مسله کې یا یو بل څوک درته دین مسله کې موږ ته ضرورت نشته. دا مسله په جاهلیت والو کې و او نن سبا هم د څه خلک شتي او الله دې زموږ حفاظت وکړي او الله دې مسلونه موږ لري ساتي. چې هغه تم کله حق بیان شي ناغو په جواب کې دا وي منګم پویو نو ته وته د الله خبره کې د الله د رسول خبره کې هغه ته وګ نه یګري او جواب دی وی منګم پویو. سو کوئی زما پلار مفتیو، سو کوئی زما تر مفتی صاحب دی، سو کوئی منګ ټوله کورنۍ چې دی د اصل مولیانو او سوک سوی. الغرض دا چې دا خبره نه مانی نور دو علم پکې نه او که علم وسره وې نه دا خبره به نه کول. ځکه چې د چا په ځل کې چې علمي ناغه د هر چا نه حق قبلې، چې چا په ځل کې علم شرط دی. نو دوی چې د حق قبول نه کو د دلیل له بدی باندې چې دوی سره علم نشي جاهلان، خو تکبر پکې پروت. نن سبا چې ډېر خلکو ته حق ورسي د حق نه قبلې په دې وزرونو باندې وي منګم پویو. نه ته به دې وسړي سره کېنی غریب بچرته قرآن به خپل صحیح نشي ویل، قرآن به صحیح نشي ویل. حدیث خو لري خبره چې حدیث وخت یې نه دی به هم تاسو سره باس کوي او تاسو به دا وی مولوی صاحب شیخ صاحب زه ګورم په ډیرو مسلو باندې پوي. نه طالب قار درش چې آیا د دین دومره به قدر شي چې هر شړې دا داو کوي زه به پويګم. نه د دې دین خپل ډاکټران دي په دې کې چې کله په چا کې مرز راشي په یو مسله نه پويږي په ډاکټر پوسیږي. ما چې د چا د خلې دا و نه وریدو چې هغه دی جاهلی او هغه دی امپړی او هغه دی دغه ډاکټر یم.
یا تاسو د څوک لیدلی چې نقشه اچي په کلی کې ځان له کور جوړي باغې به جاهل سړی راوړي چې زه خیر دی د دنیا کار دی هر سړی به بوېږي چې چا دې ویلي نه بلکې ګرځي و چې دې له غوره انجینر ز پیدا کوم کله چې ګاډي خراب شي ناغه هر چاته نه ودرې چې اوس په کوم ځای کې دکان یو سړی کپړې لګي ښاشي دی بده ته ودرو د مکینک ته نه ودرې بلکې ته پوښتنه کې مرګرو ته ټلیفون کوي چې کوم ځای کې ماته خمه مکینک ملو شي به ډاکټر دی چې کله څوک نه جوړ شي ته پوښ کې به ډاکټر نه وای ته شند دین خپل ډاکټران دي هغه نو ته پوښ کې الله غوړي د شرف ور کړي او چې ټول په دین پوه شو د علماو قدر نشتی د علماو حیثیت نشتی نو د علما الله چت کړي به پسې دي دی الله شرف پسې ور کړي خدای اولنې او اخرنې خبره دغه نتیجه ده دا سړی چې کم سړی چې دا خبره کې د علم په مخ کې چې زم پويګم او زم پويګم د پاسل کې حق نه قبلې نه جاهل سړی وته یو ورځ موږ سره جاهل سړی باس کو او په دې خبره کې چې یو سړی ته پوښتنه کوي سړی عورت سمري نو مالا جواب ورکون هغه ورمخ کې شو او کله شکل نه تاسو دې تاسو باریان شوی چې دا نن سبا د دین خلکو سدي شي به قدر شو چې هر سړی به قصې کوي نه غریب د مزدورین برایشي صرف مزدوري پیژنې نوري خپل منظم صحیح نشي کول ابه هغه لګي شي مسلې به کې څوک به امیر سي به څوک به مفتي سي به څوک مولانا سي داغه د عورت خبره شروع کړنه مالا جواب ورکړم چې به ورمخ کې جواب وکوي چې سړی عورت چې نه غړ زینامنه والا او د غټي ګوتی پورې دي اصل کې هغه په دې مسله رد کو چې د ګټونو بره پرتو چې تول نه پکار ناغه په اصل کې پر رسول سم رد کو او غریب کې شکل نه بي دینه سره په سر ما خبره ته شروع ما ګور د رسول سم په حدیث کې دي سره غلي چې دا عورت د دې ځین درجه پورې ما ته وی چې دا عورت ته کوم خو پوه هم کنه ته خو ما سدي خبرې کې چې دا عورت وې ما خو ما سره الله علم را کړی عورت ته ما کم ځنې زده کو په یو ټکی باندې د عالم شو او چرته منګه ډاکټر او د انجینیر دي خبره نه کړي بلکې منګه خپل بچی ته قاریو خپل کشر ته قاریو چې د په مخ کې خبره مکو د په دې کې خپوي دي څه کنه چې کله چا ډاکټر پال ولي کې چې ته د بداشي بنه خوري کور ترایشي یو بګی دي شو وځه خیر دی خوره دا ټول د قارش ګورو ډاکټر پویدو تاسو شي چې تاغه ته ولا خوره د قشان دي دین لا الله خپل کسان پیدا کړی دي دین لا الله کسان پیدا کړی او دا دین الله دا غوي په سینو کې محفوظ ساتلې او دا غو په موږ باندې یو احسان دی د علماو او الله دې زمونږ د امت علماو حفاظت وکړي او الله دې ول وګد ژوندونه برکتي ژوندونه ورکړي چې زه په زه موږ سره نه سي موږ ته زموږ دین بیانې لکه څنګه چې مور پلار د ماشوم سره نه سي ماشوم چې کله ور لزي نو ماشوم ته خدا پته نشي چې دا ور دی چې کله ډیر سي دی بګلان سي دی او نږدې چې دا ګوتی وسی نه دا ځینې به مور आवाज کوي د پلار आवाज کوي نه بچي دا ور دی کله دې زی بهر ته روټ ته وزي ور کولو شي د کور منډي کې روټ ته وزي نسو کې منه کی مور پلاری منه کې وګانه به دی وای کله دنګ زین راشي کتر ولیدول مور پلاری ونیس د قشن د علما د امت ته پاره دي کوم ځکه امتي غلط کار کوي نه په دې باندې ورته جهنم ته شي او په دې به جنت ته شي نو دا زغو په موږ باندې غټ احسان دی خبر مټو دی پوره کوله چې کله چې معلم ته حق بیان کی ناغي تبصر اغه ته وغاړه کی او سر به تخکته کی کله هر عالم خو مسله ده چې حق قرآن او حدیث نه چې قرآن او حدیث نه به دلیل خبره به منی او به کې به دا قصې نه کې چې زم پويګم او زما پلار نکم پوي او که ست پلار نکم پويږي نه دا غیستا سره سکارت ته پويږي کنه پوي ونه زنه خو نه پوي چې ته نه پويږي ته زما خبره واوره دي څه خبره نه کله چې معلم حق بیانې نه د ځان نه جاهلیت ولا خلق نه جوړوي چې کله باغوي ته رسول صلی الله علیه وسلم حق بیانو یا دغه مخکې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې کله باغو دعوت ورکو ای قوم زما مسله دي سي د ناغو جواب ورکو قلوبنا غلف وي زمونږ د زړونو د علم نه ډک شي ته موږ ته نور علم څه بیانې موږ په خپل پوي دا مسله به ځان نه وباسي او حق قبلوي دویم مرز باغو کې داو او په دې باندې شیخ دلیل قرآن راوړي یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول شعیب علیہ السلام چې کله خپل قوم لراغه او د توحید دعوت وکړو او دا مسله وته ډیره واضح کړ چې خاص کر په دې ټول کې چې تاسو په خیال ساتي کمې زیاتې بنه کو
وګ تقریر وتا غو او هغه الله سبحانه وتعالى په سورۃ هود کې نقل کړي وګدي خبره وته کړي اخري کې هغه لړ جواب ورکو وی اے شعیب دا کوم خبرې چې ته کې بده موږ نه پویو ته څه مو خوستا په یو خبرم پوه نشو دیو الله عبادت کوي او په ټول کې کمی زیاته مو کوي ته څه خبرې نن سبا دا مرشتي کې نشتی شتي نه ته وګ تقریر کې یو غنټه یو نیمه غنټه 2 غنټه سامري به وځي او ستړی وشي او دې لپاره به طاقت کوشش کړي خدا کا سیدی جمعه نو وي سوو لکه دا هغه سړی هغه غنټه 2 غنټه تقریر هغه سو هغه پالتو لړ ختم شو حالانکه تقریر ودی سني چې په عربي ژبه کې وي نه هغه تقریر په انګلیش کې نه باقي کې مجمله خبري او نو باقي کې علمي اصطلاحات استعمالي ابد عوام د لپاره ساده تقریر په پښتو ژبه کې قال الله وقال الرسول مسله دي چې چې جمعه ته وي سوو په اصل کې دا نه چې یو سړی ماته چې شیخ صاحب کې دي چې دا سړی نه پوښي سړی به اوس ماته دي چې وي کې دي چې ډېر رښتیا وي چې نه پوښي مونږ چې دي چې وي خو به ډېر کمی دغه چې سړی خپل جيب ول سړی ته کینه هغه ته یو خبره واضحه کی نو دغه غالبا دی چې پوي خو په دې سړی کې مرز بلې هغه مرز دی چې د حق نه قبلې دا نن سوا غټ مرز دی او د دې غټ تجربه د علماء او د دعات سره چې جواب په دې باب کې تجربه شي ناغو به څه په بیانونه کې داوتونه کې اخر کې نتیجه یره سو وي د داوي غداوي د داوي غداو سړی خپش چې د حق ولې دومره سپکشه چې موږ به د ځان ستړي کو او بیان کو به څوک نه قبلې الله سوي د خلکو مبارکي فاكذبهم الله شیخ وي الله د خلک دروغجن کړو څنګه دروغجن کړو دروغجن دي شي کړو چې نه د دوی په ژوند کې علم دی او نه دوی جاهلان دي چې خبر نه دی پوه شي دوی پوه شي دي په خبره پوي او علم وسرم نشتی علم وسرم دي غیم دروغ وي چې زموږ ژوند چې د علم نه ډک نیا الله مرز سره وي مرز ده بل لعنهم الله بكفرهم بلکې الله لعنت ویل ده په دوی باندې د دوی د کفر دلاسه ځکه دوی په د حق نه قبله مسلمان دا قسمتونه چې ویری سوريري ځکه چې ته یو مسلې ته کېناسته او عالم حق باندې او تا قبول نکو بزان ویریږي د سنې چې الله د لعنت ویلې یریده په کار دی بزامه ولي دا پلاني حق قبول کو پلاني قبول کو پلاني قبول کو زول حق نشم قبولولې نو ویریږي کې دي چې دغه وجي بل لعنهم الله بكفر وبذك الله وجي بلکې الله دوی په ژوند باندې مهرونه والی نه حق نه قبلې ځکه سلف کې دي سلف تیر شوی دي چې کله هغه قران وي او په قران به پوه نشو یو خبر وبکراله او به واضح نشو نو بجړه بشو نو چا دې د پوښتنه کوی جاړي سره وی جاړم په دې چې ز جاهل یم نو ته د سبته لګی چې جاهل وی الله په قران کې چې وما يعقلها الا العالمون په دې قران باندې نه پويږي مگر څوک مگر علما عالمان نو چې کله به هغه پوه نشي په تو لګی چې جاهل نه او په خبر باندې وېری او کوشش به کوي چې الله په دې باندې خپوش نو تاسو چې حق ته همیشه چې سینه کوله وساتي ځکه الله سبحانه وتعالى د قریش مبارک یې د مکی چې کوم کافران دي کله چې دوی ته رسول الله سم دعوت ورکو نو دوی به سوزر پېښ کو دي دغه کې دي وقالوا او ويدي قلوبنا في اكنه مما تدعونا اليه اے پیغمبر زمون په ژوند باندې پړدي دي موږ صبر خبرو نه پويګو وفي اذاننا وقر او زمونږ د وګونو درانه شي د ستاد आवाज موږ ته صحیح نه راځي زه تاسو ته تاسو کوم چې آیا د صحیح خبره چې دوی د وګونو درانه شي او د دوی په ژوند باندې پړ دی کوم سړی چې حق طلب کوي دغه بوزل چرته پړ نه راځي او دغه وګ چرته نه درني خو اصل مسله دا چې دوی حق نه قبلو نو دې ټول خبرونه بزن لري ساتي کوم چې شعیب علی السلام د قوم د خبره مخکې تیر شو یا د قریش ته یا د نور امتونو ده کم ځکه چې هم عالم قران او حدیث بیانې هغه ته سینه کولاو ساتي او هغه قبله او کوشش بدا کوي چې د زما د سینې ته د خبر راشي او دا خبره یاد ساتي الله سبحانه وتعالى په قران کې ډېر عجیب خبره کوي
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله چې چاله هدایت ورکوي نو سینې سکی کولاو کې چې موږ پوه نشو او سوو زم بندې وګونم کار نه کوي ته پوه شې چې دې سړي له الله هدایت نه ورکوي. دغه چې الله چې چاله هدایت ورکوي نو سینې شي سینې کولاو شي. ته اساني خبرې وکي خو دې به نه پوهیږي دې به پوه شي. څه فرق دی د اسمان را کوشي او دغه سبل شان دی د انسان د هغه ملائکو کې نه دوه یو شان دي. فرق دی چې الله دغه سینه کولاو کړي د حق ته. دې سړي د سینې چې د سره دا بند شوی. مونږ کله چا سره بس کو یو خبرو ته خوازیه کو چې دا خبره دي سیده اخري نتیجه تر اوسه نو به وته دي سیده کنه ده نو دي ګوري به او غلې وناس هغه دي سیده کنه ده دي سينو يجي دي سیده نه اصل مرض سي الله دې موږ ټول لري ساتي سینې سي سینې الله بند کړي دا باغو کې یو مرزو چې د دین ځان لري ساتل پکار دي. هغه نه بعد چې کومه مسله ده ادم ډیره اهمه مسله ده. اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. وجاهلان با دا قیده ساتله چې دا جادوګران چې کوم کارونه کوي نو دا کرامات دي د اولیاء الله، بلکې دا غي نسبت به سليمان عليه السلام ته کوله څنګه چې به يهود نسبت کو د جادو چاته د سليمان عليه السلام ته، او په حقیقت کې باغه سو هغه جادو او کرامات نو په دې جمله کې د ډېری زیاتې مسلې راځي. وزبه په اختصار سره دا ټول مسله راغونډه کوم. یوې معجزه او یوې کرامت او یوې څه جادو، په درېونو کې فرق دی او دا فرق ځان سره یاد ساتئ نو تاسو باندې به اشتباه ناراضي. ډېر عوام چې د پاکستان او د انډیا او د افغانستان د گمراه شوي دي هغه د دې دراسه چې هغه فرق نشي کولای په معجزه او په کرامت او په جادو کې. دا ولني معجزه ده. معجزه هغه ته وي چې خارق العاده وکاروش. خارق العاده یعنی عادتنا کار نشي کېدی، عقل نه مني. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه وبراوتی، د رسول صلی الله علیه وسلم د ګوتو نه وبراوتی دا کې دي چې چرته نشي کېدی، عادتن دا نشي کېدی. خو الله سبحانه وتعالى د پیغمبر په لاس باندې معجزه راخاره کړې چې خلک دغه تصدیق وکړي. نو معجزه هغه چې یو ناشنا کاروشي د چا په لاس؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس. کا مخکینی پیغمبران دي کا زمونږ دي، او د هر پیغمبر پر خپل معجزات دي، د هر پیغمبر پر خپل معجزات دي. لکه موسی علیه السلام ته ګوره د خپل معجزات دي، عیسی علیه السلام خپل، زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل معجزات دي. دویمي کرامت، او کرامت یو داسې کار کېده خارق العاده، هغه عادتا نشي کېده على يد عبد صالح تقي مؤمن. د چا په لاس باندې؟ یو نیک بنده تقوادار مؤمن موحد. دا څلور خبرې چې تاسو یاد ساتئ کنه تاسو نشئ خطا کېدی. د پیغمبرانو مسله خو واضح ده او پیغمبران شتیم نه، رسول صلی الله علیه وسلم بعد نور پیغمبران نشته، خبره ختمه شو. پاتې د اولیاء الله دا مسله شو. نه یو عجیب کار کېده د چا په لاس باندې؟ عبد صالح، نیک بنده تقی تقوادار مؤمن چې مؤمنی عقیده په الله باندې مضبوطی موحدی. چې کله دا خبره ته یاد ساتي نه ته چرته د جادوګر او د ولی الله په منځ کې دوکه کېدې نشي، ته دا خبره واضحه کی. جادو بدریم جادو دی. جادو هغه دی چې دوکه ورکولې او د الله د دشمنانو د شیطانانو سره په مرګرتیا باندې سکارونه کولې، او د خلکو په نظرونو باندې اثر کولې. لکه څنګه چې د چا جادوګرانو؟ د فرعون جادوګران کله چې هغه په اصل کې هغه امساګانی او پړی واچول او خلکو ته سخت کاریدو، خلکو ته هغه ماران ښکاریدو. زمون په ملکونو کې چې کم کار کی غالبا کم خلک چې کرامت مرامت کوي د خبيثان مشرکانی او د دوی عقیده خرابي، هغه ځان لري ساتي. په کرامت او په شعوذه کې فرق دی. شعوذه کوم چې جادوګرانی کوي، زبر په اختصار سره سو فرق ذکر کوم چې ستا په زړه کې کینی چې دوکه نشي. اولنې فرق کرامت چې رچا راخره کیږي هغه به د الله مرګري،
او چې الله مرګره وي هغه به تقوادار او نیک او خپل انساني. او دا دویم چې کوم دی جادوګر دی به د الله دشمنی او د الله دشمن چې دی به بيدینی مونږ او داس باندې کې بد شکل او ښه وي. کله دې صرف د دې یو فرق تطبیق وکومنګ د دې یو فرق بس دا وکم ولنه چې دی زین چې په پاکستان انډیا کې دنیا جادوګران به موږ نیولي تصریف موږ د دې فرق ته وکړو ځکه چې البته لیکلي وي پلانې پیر د پلانې زوی یو د پړپړه به لیکي نجومي به وسه نجومي لیکي کو پرخه کولاو کی نه دغه نجومي به چې ورشي دا به یو پلیت شي ناسي او پیسې هم نه پوي بلکې بل زما یو پروګرام کتو او یو نجومي راټینګ کړو یو نجومي نیولو ناغه نجومي ته چې کله په کور باندې چاپولای شو دا نجومي په کور کې حزب ایتونه لیکلي دی او غټ کتابونه پراته دي مې چې نجومي به څنګه یې شکل خو وینو ناغه چې راخکاره شو نسو کو سره ډوډۍ نشي خوای هغه راوستو کینو تاسو کې هغه بس مو خو اجازه را کړې د موږ لپاره اجازه را کړې پلار مال اجازه را کړې تعلیم وینا علم خو ما نه کړې قران دی وینا قران نه دی ترجمه دی کړو نه ترجمه نه کړ حدیث دی نه سړي کړی اخر وی پلار له اجازه را کړې کړي سړي اجازه او د زنانو لړ لګیدلې او د سړو لړ لګیدلې او د ماشومانو ځان لړ دي او د خبيث ناس ته علاجونه کوي چې به داغه د یو آیت ته پوښتنه چې دا آیت څنګه ته د قران کې وای والله بالله ثم تالله یو آیت هغه صحیح نشو ویل قران یو آیت هغه صحیح نشو ویل او دغه سړی ته زموږ په ملک یو غټه رتبه حاصل پلانې بیا په اخر کې چې کله راټینګ شو چې رئیس ودم پته نو ناغیو ته چې دا کار خو موږ هم کولای شو ته دمونه چې په خلکو باندې دم خو زما چولای شو وینا هغه فرق دی چې ستادم بل شي نه زما د بل شي څه فرق دی ستادم چې دین تاسو اجازه نشته اولنی خبره دیمه خبره ده چې موږ د اصل سیدان او میاګانی او ته سید او میا نه نو دا کار الله دا ټیکه موږ الله را کړی دا چې تاسو بکینی او د خلکو عزتونه به خرابوي او د خلکو مالونه به خوري او د خلکو دین او عقیده به خرابوي دا ټیکه الله موږ لرا کړی دا خبيث الله سبحانه وتعالى دې زمونږ د رزق کینه دې خلک ورکی چې هغه د خلکو عقیده خرابوي او هغه د خلکو مالونه خرابوي او د خلکو عزتونه خرابوي نه دا اکثر چې د دجالان دي دویم فرق په کرامت کې او په شعوذه کې دا دی چې اولیاء الله خپل کرامت پټي اولیاء الله خپل کرامت پټي چاته ښکارا کوي نه بلکې علما وی نیکان خلق خپل کرامات دسی پټي لکه زنانه چې خپل د حیض بیماری پټي نه ښکارا کوي چې دې نیک سره دی چې دې خلکو ته چې چا د پته ولګي چې دې سړي کې دا کرامت شتي نبی به د خلک په مو بصیر راځي او د خلکو یو غلط عقیده جوړ شنه په خلکو مېنی نیک انسان په خلکو باندې مېنی ها دا بل چې کوم دی نه دغه په اخبار کې د نوم راځي وي دا کار کوي او په موبایل کې راځي نه د دوه یو شان دي چرته یو شان دي درې فرق بګدایت ساتي چې اولیاء الله کې کرامت راخکارم شي خو هغه یو خاص ځای کې نه چې خلک دغه زیارتون لراځي کرامت تخکار شو بس کار خبره ختمه شو کرامت ښکارا شو بس ښکارا شو خدای مطلب خدای نه دی چې وستا مثال کې کرامت راخکارا شو ته بکور کې کینو بورډ ولګو خلک به تاسو راځي نه چې کلم دې سړي بورډ ولګو او خلک به شراتلو کور ته پوهې چې دا سړی دجال دی دروغجن دی جادوګر دی او اسی د خلکو د دین خرابوي نه شیخ رحم الله وی چې باغو کې دا مسله و چې هغه به د جادو نسبت چې جادوګری به ولید نه هغه ته به سوي کرامت به وي او زمونږ په ملکونو کې د کرامت په مسله کې خلک درې قسمه دي اولنی قسم هغه دی چې هغه کراماتو کې دومره غلو کړی دا چې یو موز دی په جمع کې وکړو نو لږ سات بد بستا کرامات راخکاره کی چې پلانی کرامات دا اولیاء الله د کرامات یعنی د کراماتونه غب شپ جوړ کړي حالانکه صحابه څومره اوچت خلک دي کنه دي په امت کې اوچت خلک دي ټول صحابه کرامات راخکاره شي صحابه کې د وسو کسانو کرامات راخکاره شي او د نور نیکان خلک نو وسو خو ټول نیکان لازم خو نه چې سړی بني کې دغه پلاس به کرامت راخکاره لازم خبره خو نه نظام په ملکونو کې هر یو سړی چې کوم موږ او دس کوي
او معمولی نوم سره لګیدلې چې د پلاني مدرسې پر شوی د کرامات راخاره کی د غلو د کرامات کې د صوفیانو دین دی. چا دین دی؟ د صوفیانو دین دی، د بریلیانو او د غړي چې دغه مسله موږ سره مخ کې راشي ان شاء الله په دې درس کې. شپېلی چې وي او د سندري چې وي او د غریبي راکاږي دا غوي دین دی. دویم قسم خلک چې کوم گمراه دي، غولنی خو گمراهان دي. دویم گمراهان دي هغه دي چې د کراماتو نه بالکل انکار کوي، او دا معتزله دي. د معتزله ویل کی دوی کرامات بالکل نه مانی، او دا گمراهان خلک دي ځکه چې کرامات مبارک په قرآن او حدیث کې باس راغله. په قرآن کې چې د اولیاء الله کرامات راغلي د عیسی علیه السلام مور مریم دغه کرامت څه کرامت و؟ فروټ بوله به موسم راتلو. دویم کله چې ماشوم پیدا کېدو نه ملک وتداوي جبريل عليه السلام وتداوي وهزي اليك بجذع النخله، دا کجوره دا ونه چې کوم ستاب دی خوا کې نه داړه قوا نو وته باندې په تازه کجوره وروړي. دغه دوه کرامات، یو د کجوري ونه سکني شړه قوله او به زنانه ناغي چې څنګه د کجوري دا وی خو به وی جذع النخله ناغي چې وی خو ولخه نو ونه ټوله ولخه د کجوري راولي. دویم کرامت بده کې دانه چې د کجورو موسم نه و، د جمی موسم، او جمی موسم کې کجوري نه او بلاندې چینا غي تر ښکارا شو. د بل څه کرامت په قران کې ذکر دي او پیغمبر دی نبی. کرامت مونږ وایو چې د یو نیک انسان په لاس ځینې علما د قول مطابق کوم چې وایي چې خضر علیه السلام پیغمبر نو یو نیک انسان او دغه معجزه ده، هغه عفوا دغه کرامت دي چې هغه الله سبحانه وتعالی دغه درې خبرو هغه علم خاص ورکړو، یا هغه خاص علم چې کوم هغه موسی علیه السلام ته خو په حدیثو کې به ډیر راغلي. په حدیثو کې کرامات راغلي لکه د عمر بن خطاب مبارک راضي چې هغه پر لخر لګلو د جنگ د پاره او هغه تقریر کو د جمعې په خطبه کې ولاړو او دا هغه ځینې आवाज وکړو اسه ته دا الله ته دا خبره ښکار کړه چې کم چې لخر مشر د باغو باندې عمله کیږي او دوی ته پته نشته. هغه د خطبه په منځ کې وی یا ساریه الجبل، یا ساریه غر طرف ته لاړ شي، او هغه आवाज د مدینې نه الته ورسېدو. د کرامت د چا؟ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه. نو دې کرامت شتي، خدای کرامت مطلب خدای نه دی. اوس آیا موږ د دین د نتیجه راوستې شو چې عمر بن الخطاب په غیب باندې پوي؟ دا نتیجه خو د شکر او بس به گمراه، بلکې کدا نتیجه تر وبس نو بیا خو عیسی علیه السلام ولعیاذ بالله الله سره بالکل شریک دي، ځکه چې عیسی علیه السلام مړی به ژوندې کول الله په امر باندې، او موسی علیه السلام زمکه لامسار واچولو دغه نه یو دې زناور جوړ شي باقي ساو او مار وګرځیدو. نو به خو دې الله سره شریک کینه، نو باقي کې ټول دغه چغي وی دا هر څه کړي خدای الله په امر کړي. نو موږ دغه شاو د کرامت چې دی ولي الله راخره شي دا چا راخره کړي؟ د الله سبحانه وتعالى راخره کړي. نو موږ دغه سره خپل عقیده نه تړو. در دې مسلې اختصارو نور په دې مسلې کې ډیر تفصیل له کو الله سبحانه وتعالى چې د بیا توفیق راکړي تفصیل وکړو. اخرنی مسله زموږ په دې نه درس کې چې دا اخرنی یا د دوا اخرنی مسله یو شان دي. شیخ وی تعبدهم بالمكاء والتصديه. د جاهلیت په مسلو کې یو مسله دا و چې هغه به الله سبحانه وتعالى عبادت کوو په شپېلو او پس په لاس پر قولو باندې. او الله سبحانه وتعالى خبر په قرآن کې کړی ده وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. الله وینه د عبادت ته دوی ته د کور سره د کعبه سره مگر د شپېلی وهل له سونه پر قول به دا غوي دینو او دا غو په دینه کو چې د بيدینی بنیت نه کو بلکې هغه ته د دین ښکارېدو. نه شیخ رحم الله دا مسله دي چې د دې لپاره وړي چې موږ به خپل دین کې دا قسمه کارونه نه کوو. زموږ دین د دینه پاک دی او دغه مشرکانو په لار باندې څوک روان دي نه سم د غوورونه شتي څوک دي بریلیان صوفیان. نابل ازما د ترکیه
کې یو صوفي شیخ ته او ډېر غلطی عقیده ولا یو غټ طاغوت ته هغه په کرسي ناسو او یو خاص دمي ولا راوستو د بهر نه بل ملک نه هغه په خاص پروګرام کې غړېدو او هغه سره هغه دغه خپل غوازونه چې دغه هو د شینې مينو سکو سرونه تاوال ټول او د دمي ولا د بهر ملک نه راوسته خو تعجب خبره بوس دا خو تعجب دی چې څنګه دینداری دی چې به کې دم غړي د دینه د غټ تعجب خبرو کوم دا دم چې د کافرو او دوی ځان ته سوي اصل کې دم په دغه دین دی غنه لکه ځان ته وایي مسلمان وایي کنه ښا نه دم غړي دو او صوفي کوم چې د عالم نه دیو ته کرسي وای نه شه دیو صرف سر وای او لاسونه بړقای او غړيږي درې مده تعجب خبردار چې دا پروګرام د الله په کور کې دنه الله په کور کې دنه غړي دو اوس کوم چې ته لاړ شو دغه علاقې ته یا په خپل ملک موږ د صوفیانو خلاف وکړو یا د بریلیانو خلاف وکړو خلک موږ ته وهابیان دي زه تاسو ته دا وایم او دې ته وکولاو کوي که وهابیت دې ته وایي چې د الله د کور احترام وکړي او باغی کې به ګډانه کې او باغی کې به شپېلی نه وي او باغی کې به ټنګ ټکور نه کې نو زه په ټولو کې غټ وهابي یم که د وهابیت مطلب دی چې د الله قدر کول او دا غد دین باندې هغه شان عمل کول څنګه چې موږ د پیغمبر خول نه بیا زه په وهابي کېدو باندې شرف زما شرف ته عزت ته که څوک د سل بیره وهابي زه په نه خپکې او د الله شکر دې چې را پاک دین موږ لرا کړې دا اوس الله کور دی خټول د مرګري غری ناشتي او قال الله وقال رسول بیانیږي خپ ادب او احترام کې هر شړې او رسول خو پاک دین دی او چې بریلی شي او صوفي شي نه داغه به څه کوي د شیخ سره بیعت کوي او هغه ته سجدي لګي او داغه خپې بخ کولې او داغه تندې بخ کولې او داغه لاسونه بخ کولې او هغه ته بغړي او هغه چلونه چې بزان کې تاسو ولیدلی هغه ټوپونه چې وای دا شیخ چې سره کله لاس ملو کې دغه چې کوم شیخان دي چې کله لاس ملو کې بده کې کرن راځي ټوپ وکي نه ته به دا غلېونه او نه دا لېونه نه دی په وجود کې راغله سکه وجود کې را دي بزان دا وای دا د الله په دین کې د څه ورننوتی چې دوی بزان نه پويږي ځکه امام ابن سیرین رحمه الله او دغه قول له ګور هغه په کوم وخت کې دي صحابه په وخت کې دي هغه وخت هغه دا خبره کړې ده وی دا سفیان دا ګډه مډه کوي چې په من کې وجد راغله وی زما د په دن دیوال کې نه وي او بده کې دی بیا وجد راشي او پوس قالین باندې ناس وجد بګ راځي او کله اخ وړو کله دی خو وړي او ځان دي راځي دی قالین له دی پور پستی تلایله دی وی په دغه دنګ دیوال کې نه وي او به تو وای چې زه ته خوښم د الله په دین دومره مېنی چې بګ نه نوته په ځان نه پوي اوس ځان دین راوچو نه بیا ځان نه راځي نو دې په دغه ټیم کې څنګه پوه شو دی خدای الله په دین کې دومره ورنوته چې بس نه دی خبر نه دی دیوال نه څنګه خبر شو او د دین څنګه خبر شو چې دین زولې د نزو مړ کېږم دا دلیل به دی باندې چې دوی دین چې د پالتو دین دی او دا گمراهی دین دی او دا افسوس خبر دی چې د صوفیت مونږ ته په یو خوري جامه کې پیښ کی او هغه دي چې په دې باندې ډېر کسان تعجب کوي خو تعجب په دې کې چې دا به جاهلین لګزینی کسان سوې د حق چې کله نه قبلې دا ډېر تعجب خبره چې کله ته موږ حدیثو هر شي چې دا حدیث خو ما چې نه اورېدلې خطبوستو ته شیخ الحدیث کومه دوره دی کړې سوزره حدیثونه ته نه حدیثونه کوم څه نه خو چې دا اورېدل هم نه نو ما ته وې کنه ما ته یاد دې ما ته وې ته زده نعامي سره به جاهل امپړ او دې به عالم ته وي یره ته چې کوم خبر په ما چې نه اورېدل دا عالم خو په دقه ته وي کنه چې د نی مسلې دې ته خي دا کوم خبره چې کوم دی باندې ډېر رونه تعجب کوي دا صوفیت موږ ته په عجیب شکل کې پیښ کی او زموږ په ملک کې صوفیت موږ ته تبلیغي جماعت په شکل کې پیښ کی تاسو د تبلیغي جماعت چې کوم کتابونه فضائل اعمال یا فضائل صدقات دا راوالي په دې کې زی په زی لیکلي وي صوفیانو دا خبرې لیکلي دي او صوفیانو بداوي او صوفیانو بدسي کول د دلیل له بدی باندې چې لکه صوفیان خلک دي تاسو به روان شي بلکې په یوځي کې دي چې لیکلي دي صحابو د واقعیت را نقل کړي فضائل اعمال کې په اول کې د صحابو د قصې دي صحابو قصې نقل کړي به لاندې وي د دوی تابعداري کې دین شي او نه چاله کول پکار دي ځکه چې هغه بل شان خلک او موږ کمزوري یو دا خبره وکړي
بیا د کتاب په اخر کې د روجي په مسایلو کې او د ذکر په مسایلو کې دا خبره کړې ده د صوفیانو واقعیت نقل کړي چې د پلاني چې د سلوخ کاله پېشمنه نه کړي او پلاني 13 کاله چې روجو ماته کړي نه او دا قسم شي بکی سلوخ کاله او 10 نه کړي او سلوخ ورځي او 10 نه کړي دا قسمه قصي نو په اخر کې لیکي وې دا د صوفیانو اسینه دي کړي د دې لپاره کړي چې موږ دغه تابعداري وکړو او موږ له پکاره چې کوشش وکړو دغه په تابعداري کې دغه په نقش قدم روان شو تعجب خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو تابعداري نشي کېده موږ کمزوري او د دې صوفیانو تابعداري کول په کار دي چې د کارون د کړي د لپاره چې موږ وکړو تعجب خبره ده او د سوچ خبره ده چې زمون په ژوند کې یا زمون په معاشره کې دا کسان کم چې تبلیغ کې دعوت کې د دوی غټ مقام دي او د دوی سپینه جامه ده په دې سپینه جامه کې صوفیت زمون په معاشره کې خوري او څه خبر نه وي د دې سپینه جامه کې خوري نه یو خسړو زه دا وایم صوفیان کچا سره انټرنیټي او ورواچو وای کې بحث وکړي د صوفیانو ټول سپین پټکی غالبا او تکي سپینی جامې او پرتوک د ګټونو اوچت او خخ کولی ګیره او بالکل به د رسول الله په سنت باندې ظاهره کې صحیح برابرۍ سوال دی آیا هر سړی چې د رسول الله په سنت باندې برابر او ظاهرا دی به صحیح دا عقیده به خی تغییر خود مشرکان وي د رسول الله په وخت کې مشرکان بلکې نږدې وخت پورې زمون په مشرانو کې د عادتو الله د غوب خلل د رحم وکي چې دا ګیره پر خوده مغو یو غیرت غنو هغه یو غټ دغه غنو چې سړی به یو ګیره وړکی یا به ګیره خري نه دا خبره غوبه ته غنل زمون په معاشره کې نزه بل معاشره خبرونه زمون په معاشره کې وسوم دي کسان چې خو کم شي دي وس نزه تاسو دا سوال کوم چې آیا په دې تیر شو خلکو کې چې چام ګیره پر خو دي داغه به خټیر دیندارو څوک دا غوي کولای شي نشي کول بلکې ځینې خلک دي چې ګیره پری دي د خپل د غیرت تلاسه یا د خپل غ دینداری به نه چلی هغه دینداری به نه چلی نو د خپل دین حفاظت کوي او د خپل دین خیال کوي دا کوم خبري چې مته واستو کړی چې د صوفیانو په دین کې دین ځان لري ساتي نه دین دا مسله وروته چې لا سونه په قول د سړو لپاره ناروا دي سړی بل سونه نه پړقای لا سونه پر قول صرف یو حدیث کې راځي بخاری کې او مسلم کې دی والتصفيق للنساء لا سونه پر قول چې لپاره د زنانو لپاره او زنانو لپاره کوم ځای کې دي چې کله زنانه په جمعات کې ولاړی شاته او امام خطاش نغوب تسبیح نو سړی به زکه تسبیح وي سبحان الله به نو سړو فتح ور نکړه نه دي زنانو کې څوک ورکینه په څه طریقه به ورکی لاس وو پړقې چې امام صاحب ته پته ورګي چې خطا شي صرف دغه ذکر راغلی نور په دې پروګرامونو کې چې خلک خبرو کې لاسونه وپړق تعجب خبره ده چې موږ د علماو تقریرونه اوریدلي هغه علما سم لګي په جوش او خروش کې لګي دا مسله د سیرو د سیرو چې کله دا مسله ثابته کې بس لاسونه وپړقول به شروع شي هغه هم بشي د بیانې دین بیانې او د په مخ کې بی دیني کېږي او دغه تناسته خوشاله نه لاسونه وپړقول د زمونږ د مسلمانانو کار نه ته شپېلی وهل زمونږ کار نه دی د ځینې کسان وي په دې دین کې د صوفیان د خبره کې دغه ته کې شاعري چې کومه ده په خو غواز کې کې دغه سره معمولی غونته کې ټنګ ټکور کې وې دا په مونږ کې زمونږ د دینداری زیاتې زه دا وایم د سې دینداری دی الله مونږ له سره رانه کې چې هغه په ټنګ ټکور او په شاعري باندې زیاتې زمونږ دینداری الحمدلله الله په کتاب باندې زیاتې کله چې امام ورمخ کې شي او یو خولي आवाज کې صورت وي زمونږ د زړه ټوپ وي زمونږ د ایمان زیاتې کله چې موږ د څوک د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ووري چې رسول صلی الله علیه وسلم کو صحابه بدا چې تابعین بدا چې کو د دې خبرو سره زمونږ ایمان شي زیات زمونږ ایمان د ټنګ ټکور سره نه زیاتې زمونږ ایمان د ټنګ ټکور سره کمیږي خرابېږي بالکل ختمي نه دا ټول چې کوم دي د صوفیانو دین دی لکه اوس دا زموږ په ملک مشهور شړی عبدالرحمن بابا هغه دینی خبرې کړي دا یو صوفي سړی او ټول دغه خبرې کړي کوم چې د صوفیت ته دی خلک هغه استدلال کوي دا ګردیم دیندار موږ هغه صوفي سړی نه ځان د صوفیانو نه لري ساتي او د خپل دین حفاظت کوي دا کوم خبرې چې موږ وکړي دا د جاهلیت مسلې دي او بچا کې چې دا مسلې راشي دا دین خراب شي او جاهلیت ته وړي الله سبحانه وتعالى زموږ د دین حفاظت کوي الله سبحانه وتعالى دې موږ ته هغه دین وخی کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او کوم چې هغه د خپل امتیانو ته خوول الله دې موږ ته هغه دین وخی او الله دې موږ له توفیق
توفیق راکړي د حق د بیانولو په هر ځای کې او په هر علاقه کې